په غوږ مې نه لګي د قیس او د لیلا خبرې په غوږ مې نه لګي د قیس او د لیلا خبرې ما ته کوه د محمد رسول الله خبرې. السلام علیکم ګرانو ملګرو، حامد خان حامد یم او زمونږ تر څنګه قاری اظهر صاحب ولاړ دی چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی. په سوشل میډیا باندې یو ځان له نوم لري. مونږ غواړو چې تاسو سره د دوی نه یو ښکلی نعت هم د دوی په غږ باندې شریک کړو. واورئ را سره. ډېره مننه حامد جان. حامد په نبیانو کې بالا او نامور دی، ثانی نه لري زما داسې دلبرا دی چې په زلفو یې بیګا په مخ سبا شي، د آدم اولاد کې بې مثل بشر دی، یا چې په زلفو یې بیګا په مخ سبا شي، د آدم اولاد کې بې مثل بشر دی، د حضور د پاکې مینې له خاطره د خبشو تور بلال مې د زړه سر دی، یا د حضور د پاکې مینې له خاطره د خبشو تور بلال مې د زړه سر دی، او د ملا په اذان کله سبا کیږي، یار چې مخ نه زلفې لرې کړې سحر دی، او په ما نورې روجې منیسې صوفیانو ما بیګا جانان لیدلې د اخترا دی، او که حسین احسان الله ډېر ګناهګار ما ذموار میں محمد نبی سرور دے.